اسلام مقدس دین له نظره د پولیو واکسین د مشروعیت او اهمیت په حق له د دینی علماو متخصصینو او نخبگانو نړیوال کنفرانس. ګرانو وطنوالو، د پولیو واکسین حرام نه ده، نه پکې حرام شی نه ګډ شوي دي، بلکې دا ستاسو د اولادونو د آینده ژوند دپاره ضروري او مهم دی. بلکې په والدینو باندې دا واجب دی چې د خپل اولاد د فلج د ناروغۍ نه وقایه د 2 څاڅکو په هر دور کې د واکسین د دوستانو سره همکاري وکړي، خپل اولادونو ته دغه قطرې ورکړي. هغه شایعات، هغه خبرې چې تاسو اوریدلې دي دا غلطې دي، بلکې قرآن کریم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو کې دا په ډاګه باندې واضح شوي دي چې د اولاد حفاظت په مور او پلار باندې ضروری دی. 2 څاڅکي د پولیو واکسین هر کوچني ته هر ځل